بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله. باب بیان دے روجی او دغه د احکام کې نه بعض احکام بنن ذکر شي. په دې باب کې نن حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ راوړي. ابو هريره فرمایي چې نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم منع کړی د نبی علیه الصلاه والسلام د څه منع کړی عن الوصال د وصال نه. وصال څه ته ویل شي؟ وصال دې ته ویل شي ورجا د بل رجیب سے متصل کول، منځ کې خوراک نه کول، دې ته وصال ویل شي. لکه مثلا نن روژه ونیوله ماښام روژه ماته نه کوي، د شپې پښمنه هم نه کوي، سبا بیا دغسې روژه نیسي، بیا سبا دپاره بیا په ماښام کې روژه ماته نه کوي او پښمنه هم نه کوي، درېیمه روژه شروع کړي هم دغسې، دې ته وصال ویلی شي. او دا منع دی په امت باندې. امتیان یې د دې نه منع کړي چې تاسو به وصال نه کوئ. فقال رجل، یو سړي وویل د مسلمانانو نه، فإنک تواصل یا رسول الله، ته خو وصال کوې که نه؟ نو رسول الله فرمیل وایکم مثلی، کوم یو ستاسو زما په شان ته دی؟ یعنی تاسو خو زما په شان ته نشئ کېدلی. وجه دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام د خصوصیت دی او نبي علیه الصلاة والسلام په دې کار کې جدا دی د امت نه. د هغې یوه وجه به ذکر شي، انی ابیت یطعمني ربي ویسقیني، دا یوه وجه به ذکر شي. بله وجه دا ده چې نبي علیه الصلاة والسلام ته الله ډېر طاقت ورکړی و. د 40 جنتیانو طاقت نبی علیه الصلاة والسلام ته ورکړی شوی دی، نو هغه طاقتور دی، هغه کولی شي او موږ تاسو نشو کولی. دارنګه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل انی ابیت، زه شپه تېروم، یطعمني ربي، چې ما ته خوراک راکوي زما رب، ویسقني، او ما ته څښاک راکوي. فلما ابو، هر کله چې د صحابو د دې خبرې نه انکار وکړو، ان ینتهو، چې دوی منش عن الوصال، د وصال نه، واصل بهم یوما ثم یوما، نو نبی علیه الصلاة والسلام په دوی باندې وصال وکړو، روژه پر لپسې په باندې ونیوله، یوما ثم یوما، یوه ورځ بیا بله ورځ، ثم رأوا الهلال، بیا دوی ولیدلو میاشتې لره، یعنې میاشتې دی شوال لره اختر شو. فقال، نبی علیه السلام فرمایل لو تأخر الهلال، که چیرته وروسته شوی وای دغه میاشت شوال، لزدتکم، نو ما به تاسو باندې دغه وصال زیات کړی و. 2 شپې باندې وشوله، 2 ورځې روژې ونیولی شولې، یعنې که چیرته میاشت شوال نه وای راغلی، نو ما به تاسو باندې دغه وصال زیات کړی و. کالمنکر لهم، دا په داسې طور سره ورته وویل لکه چې دا دوی ته زورنه ورکوي، لهم دوی لره، حین ابو، کله چې دوی انکار وکړو، ان ینتهو، چې دوی منع شي. متفق علیه، د حدیث امام بخاري مسلم راوړی دی. د دې نه یوه مسله دا ثابته شوله چې شریعت کې تیسیر او اسانتیا ده. شریعت همیشه امر کړی په اسانتیا سره چې تاسو سختی مکوئ، آسانی وکړئ. د دې حکمت دا دی چې کله انسان په یو عمل کې آسانی کوي یا عمل آسان وي، نو د دې پایله دا راوځي چې بیا انسان په هغې باندې همیشوالی کولی شي، او کله چې عمل سخت وي نو سړی همیشوالی نشي ورباندې کولی. دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا ثابته شوه، د وصال نه منع راغله چې وصال کول دا څه دي؟ حرام دي. او بله مسله دا ثابته شوله
چې په دین کې به سړی غلو نه کوي، زیاتای به نه کوي، د حد نه به نه اوړي. شریعت چې څومره اندازه په یو شي کې اجازه ورکړې ده، په هغه اندازه باندې په هغې باندې عمل کول پکار دی. داسې نه چې انسان وایي نه زه کولی شم او زه کوم د عمل، شریعت وایي چې ما یې کوه دا یې کوم یې، بیا به ورځ وکړي 2 ورځې به وکړي، لیکن په هغې باندې بیا دوام نشي کولی. دې نه بله مسله دا هم ثابته شوله چې شریعت هغه احکام را لېږلي دي چې د بشر د طاقت څه دي مناسب دي، او بشریت په هغې باندې څه کولی شي عمل کولی شي. بیا د دغې جملې مطلب څه دی چې انی ابیت یطعمنی ربی. بعض علماء په دې کې دا معنا کړې ده او دا مطلب یې ویلی دی چې نبی علیه السلام ته همدغسې خوراک او څښاک ورکول کېدلو کوم چې موږ او تاسو خورو خو د جنت. نو د دې وجې نه نبی علیه السلام ویلي دي چې ما ته رب څه راکوي؟ خوراک او څښاک راکوي. دا مطلب دومره واضح نه دی. شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله مفتاح الدار السعاده کې دا خبره کړې ده چې د دې خوراک او څښاک نه معنوي خوراک او څښاک دی. څنګه؟ هغه وایي چې د دې نه مراد هغه مناجات او لذت او تعلق د رب العالمین سره دی چې د نبی علیه السلام به د رب العالمین سره دومره په دې تعلق کې په دې بندګۍ کې دومره داخل کې لاړل، دومره به په لذتونو او خوندونو کې داخل شولو چې د هغې د وجې نه به نبي علیه السلام د خوراک او څښاک نه څه شولو؟ هغه به بیخي ترېنه هېر شولو. او داسې کله کله کېدلی شي موږ او تاسو دنیوي کارونو کې یا د دنیا په بعضې کارونو کې د خوشحالۍ یا د خفګان تاسو سوچ وکړئ، کله په سړي باندې خفګان راشي نو د خفګان د وجې نه د موږ او تاسو نه خوراک ویل وي چې ما څه وخوړله که څه مې نه دي څښلي. دارنګه کله کله سړی په ډېر خوشحالۍ کې راغلی وي، د خوشحالۍ کارونه وي، د سړي نه خوراک او څښاک ویل شي بیخي ترېنه ناخبره وي. نو دارنګه نبی علیه السلام به د الله په تعلق کې، د الله په عبادت کې، په مناجات کې، په لذتونو کې به دومره ورداخل شولو چې بیخي به د خوراک او څښاک نه ناخبره وو چې او دې طرف ته به هېڅ توجه نه پیدا کېدله د خوراک او څښاک ته. نو د دې وجې نه ان ابیت یطعمنی ربی ویسقیننا هغه معنوي خوراک او څښاک دی. بل حدیث راوړي په دې کې وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجه في ان يدع طعامه وشرابه. رسول الله فرمایلی دي من لم يدع قول الزور چا چې پرې نه ښودله وینا د دروغ، والعمل به او عمل کول په هغې سره، والجهل او ناپویي په هغې سره، یا والجهل ناپویي، فلیس لله حاجة نشته د دغه سړي نشته لله د الله دپاره حاجتون حاجت فی ان یدع طعامه و شرابه په دې خبره کې چې دی پرېږدي خوراک او څښاک. حدیث مطلب دا دی چې یو انسان روژه نیسي نو روژه به داسې روژه نیسي چې یوازې به خوله د خوراک او څښاک نه بندي، بلکې ټول بدن به د چا نه د ګناهونو نه منع کېوي. نو هله به د روژه څه کېږي؟ صحیح کېږي. بیا د حدیث نه مسله دا ثابته شوله چې ګناهونه کول مطلق روژه نه ماتوي، ګناهونه کول روژه نه ماتوي په شان ته د چا؟ په شان ته د خوراک او څښاک، بلکې په ګناهونو سره روژه نقصان کېږي. داسې نقصان کېږي چې هسې خوله بنده کړې ده او بدن نه د ده ناروا عملونه راوځي. نو په آخرت کې به داسې وي چې خوراک او څښاک به نه وي کړی، لیکن د روژې اجر به ورته نه میلاویږي. نو دا مطلب یې راوځي. او د حدیث نه بله مسله دا ثابته شوله چې اصلي روژه دا ده چې انسان د ګناهونو نه ځان وساتي، د ګناهونو نه ځان وساتي.
والعمل به نه مراد دا دی چې عمل کول په دروغ یعنی په ګناه سره هغه عام ګناهونه چې غیبت دی دروغ دی ټګي برګي ده دارنګه خیانت ده دارنګه غش ده دوکه کول دی وعده خلافي ده نور دغه څه ګناهونه دي د ټولو نه به سړی ځان ساتي سترګې به په حرامو ځایونو کې نه استعمالیږي سترګو باندې به پردو زنانو ته نه کتل کېږي په غوږونو باندې به سندرې نه اورېدل کېږي لکه ډېر تاسو وګورئ یو انسان روژه نیولې وي لیکن په دکان کې یا په بل ځای کې موټر کې سندرې موسیقي چلنده کړې وي نو دا روژه نه کېږي دارنګه پردو زنانو ته بازارونو کې ګوري هلته لاړ شي دا فتنه ده زنانه فتنې دي او په دې وخت کې زنانه دومره زیاتې شوي دي بازارونو ته سړی لاړ شي نو بازارونو کې نارینه دومره نه لیدلی کېږي څومره چې زنانه لیدلی کېږي دارنګه بازارونو کې زنانه ورسره بیا بدن لګول زنانه خپله دغسې فاسقانې دي چې ځان د نارینه ورسره لګي وي ته به په خپله ځان بچ کوې که ځان بچ نه کړې دوی در سره لګي وي نو سړی به بدن نه لګي وي نظر په پردو زنانو ته نه کوي او دارنګه په غوږونو به د ګناه خبرې نه اوري نه به موسیقي اوري نه به داسې د غیبت خبرې چې بل څوک غیبت کوي دروغ وایي دا کارونه به نه کوي دارنګه د زړه ګناهونه ډېر دي دا شی نه به پرېږدي لکه مخکې خطبه کې موږ دا خبره وکړله په زړه کې هم ډېر ګناهونه ده کینه ده بغض دی حسد ده غفلت ده دا شی نه به سړی د زړه نه وباسي نه په دې سره به دغه انسان روژه صحیح کېږي او که چېرته انسان د ګناهونو نه ځان نه ساتي هسې خدای بنده کړي نو بیا به اجر ورته نه وي حکم به په دنیوي احکامو کې حکم دا دی چې روژه یې صحیح ده یعنې څوک به دا نه ورته وایي مفتي چې مثلا روژه دې بېرته راوګرځه روژه دې ماته شوله نه په دنیوي احکامو کې روژه شوې ده خو لیکن اخروي احکامو کې دا روژه به نه وي قبوله هسې خدای بنده ساتلې ده نوره اجر د روژې نشته دی ورته بل حدیث راوړي وعن عائشة رضی الله تعالی عنها قالت فرمایي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم عائشة فرمایي وكانه النبي نبي عليه الصلاة والسلام يقبل چې چپکوله به يقبل چپکوله به پچی میکد وهو صائم هغه روژه‌دار و مچکوله به خپل زنانه وهو صائم او د روژه‌دار و ويباشر او بدن به لګولو ويباشر غاړه به اخیستله د خپل زنانه نه په غېږه کې به نیوله وهو صائم او د نبي اسلام به روژه‌دار و یعنی په حالت د روژې کې به د خپل ښځې سره به یو ځای واله کولو ولكنه لیکن نبی علیہ السلام کانو املککم ډیر اختیارمن ډیر واقدار لإربه د خپل خواهش او په بل روایت کې راځي فی رمضان یعنی د کارونه به نبی علیہ السلام په رمضان کې کول د حدیث نه مسله دا ثابته شوله چې روژه‌دار سړی کولی شي چې د خپلې ښځې نه پچی واخلي مچی واخلي دا کولی شي دارنګه بله مسله دا ثابته شوله ویباشر وهو صائم دا هم کولی شي یو سړی خپلې زنانه سره پرېوځي په بستره کې د ورځې د مخه نه روژه ده ورسره پرېوځي او مباشرت ویلی کېږي دې ته چې سړی خپل بدن د زنانه د بدن سره بلا حایله ولګي وي دې ته مباشرت ویلی شي خو لیکن عایشه فرمایي چې په دې کې خبره دا ده چې کان املککم هغه نبی علیہ السلام ډېر د خپل خواهش او د شهوت کنټرول کوونکی و یعنی کنټرول یې د خپل لاس کې و نبی علیہ السلام داسې نه و چې د هغې نه دا کار واقع شوی وه جما د ترېنه واقع شوی وی نو د دې وجې نه کله چې یو انسان په خپل ځان باندې وس او طاقت مومي چې زما نه به جما ونه شي نو بیا کولی شي دا کار او کله کله انسان داسې وي چې هغه کمزوری وي او نشي کولی چې مثلا ځان کنټرول کړي نو بیا به دا کار نه کوي دا کار ورته مکروه ده بیا به دا کار نه کوي وجه دا ده چې د دې نه وروسته به داسې عمل کې د واقع شي چې لوی نقصان به وکړي
نو دا مسله ثابته شوله چې اسې زنانه سره بدن لګول یا مشي اخیستل دا صحیح دي. او په صورت کې شرط دا دی چې سره د خپل ځان واک ولري، اختیار ولري، چې کله کمزور او ضعیف وي بیا به د دې نه ځان ساتي. دا مسله ثابته شوله. بله مسله دا ثابته شوله چې د زنانو د نبی علیه السلام برکت په امت باندې هغه دا و چې دغسې مسائل دی بیبیانو امت ته نقل کړي دي، امت ته نقل کړي دي. که چېرته مثلا دی بیبیانو امت ته نه وای نقل کړي نو موږ او تاسو په ډېر مشکلاتو کې پرېوتلي وو، دغه مسایل به په موږ او تاسو باندې پټ پاتې شوي وو. او د دې نه بله مسله دا هم ثابته شوله چې بعضې دغسې د حیاناک کارونو تعبیر کول او خبر ورکول دا هم جایز دي. لکه مثلا درس کې سړی دغسې د حیا متعلق خبرې دا سړی کولی شي. د څه د وجې نه؟ دپاره د اظهار د حق چې حق خلکو ته ښکاره شي. نو دا مسله هم ثابته شوله. الله سبحانه وتعالی دې موږ تاسو ته بصیرت په دین باندې نصیب وګرځي.